د وطن د جوړولو وخت راغلی دی. کندهار کې تیر لمریز کال کې له ټاکلې کچې نږدې 9 سلنه زیات عواید ترلاسه شوي دي. د کندهار برېښنا حوزې ریاست تجارتي څانګې په هڅو له ټاکلې کچې څخه نږدې 9 سلنه زیات عواید چې څه باندې 326 میلیونه افغانۍ کېږي ترلاسه شوي دي. تیر 1403 لمریز کال کې 3695 نویو پیرودونکو ته په بېلابېلو برخو کې میټرونه ویشل شوي. د 2932 عوارضي میټرونو پر ځای نوي میټرونه او د څه باندې 100 انالوګ میټرونو پر ځای ډیجیټل میټرونه نصب او سرغوټ شوي دي. د عوایدو پر وخت راټولونې په موخه د دولتي ادارو له مسؤلینو سره له نږدې ناستې شوي او د لسګونو صنعتي تولیدي فابریکو برېښنا پرې شوي چې وروسته یې د برېښنا لګښت پیسې تحویل کړي. د شبکې اصلاح او میټرونو خوندیتوب لپاره ټول ټال 5215 میټر بکسونه نوي شوي. د نږدې 14,000 پورې وړو پیرودونکو برېښنا پرې شوي او د ضایعاتو مخنیوي څارنو لړ کې 214 ترونه نښلول شوي مزي کشف او پرې شوي دي. د ضایعاتو مخنیوي هڅو په دوام د 315 هغو پیرودونکو برېښنا پرې شوي چې هستوګنیزې برېښنا څخه یې تجارتي برخو کې کار اخیستو. پر یادو لاسته راوړنو سربیره کندهار کې د برېښنا خدماتو ډاډمنتیا لپاره د عملیاتي څانګې له لوري ګڼو برخو کې سمونې بشپړې شوي او د اضافه باره ساحو ترانسفرمرونه نوي او یا بدل شوي دي.